د محمود اسیکزي خبرو نن یو ځل بیا پر پاکستان اور بال کړ. دا چې محمود اسیکزي د پاکستان باره کې څه ویلي دي، ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ، په ډیر څه به پوه شئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. په پاکستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسیکزي نن په کوټه کې یو خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان پارلمان په زور او پیسو جوړ شوی دی، ځکه چې هره پریکړه د ولس پرته په خپل سر کوي. محمود اسیکزي دا خبرې نن د کوټې په پریس کلب کې یوې جوړې شوې خبري غونډې ته وکړې. هغه وویل د پاکستان سیاسي ګوندونه دي د پارلمان څخه د پوځ د سرلښکر د مودي غځولو لپاره په پوځي قانون کې د بدلون مخه ونیسي. اسیکزي په دې خبرې غونډه کې خبریالانو ته د خپلو خبرو پر دوام وویل چې په کال 2013 کې هم د پاکستان په ټاکنو کې درغلي شوې وه چې موږ ته اوس هیڅ د منلو وړ نه ده، او روان حکومت هیڅ د ولس په رایه نه ده جوړ شوی، بلکې په درغلیو منځته راغلی دی. محمود اسیکزي د پاکستانی ریاست پر سیاسینو غږ وکړل چې د پاکستان د پوځ لښکر په قانون کې د بدلون مخه ونیول شي. هغه وویل پارلمان هڅه کوي چې د قانون تغییر کړي، خو باید د تغییرېدو مخه یې ونیول شي. محمود اسیکزي پر پاکستانی ریاست تور پورې کړ چې په دې وروستیو کې هیڅ داسې لاسته راوړنه هم نه لري چې یادونه یې وکړي، بلکې ورځ تر بلې سیاسي او اقتصادي حالت د خرابېدو په حال کې دی. محمود اسیکزي د دې خبرو کنفرانس په یو څنډه کې د افغانستان اړوند هم یوې پوښتنې ته په ځواب کې وویل چې پاکستان هیڅکله هم له افغانستان سره په رښتیني ډول نه دی تللی، بلکې تل یې ورسره دومخي کړې ده. هغه دا هم وویل که چیرې پاکستان دومخي او ټګي ونه کړي، په افغانستان کې د 3 میاشتو په موده کې سوله راتللی شي، خو پاکستان نه غواړي چې په رښتیني ډول له افغانستان سره ودرېږي. هغه وویل د افغانستان سوله ټولو سیمه ییزو هیوادونو ته په ګټه ده چې باید ټول له خپل اړخه پوره همکاري وکړي او پاکستان دې هم له ټګۍ پرته د افغان سولې ملاتړ وکړي. اسیکزي چې د پښتنو بلکې د ټول افغانستان یو خواخوږی بلل کېږي، تل یې د افغانستان لپاره ملي او په ولس په ګټه دریځ غوره کړی دی چې لا هم په همدې تګلاره مخکې روان دی، چې له همدې امله ترې افغانان خوښ دي. د یادونې وړ ده دا لومړی ځل نه دی چې محمود اسیکزي په پاکستان تور پورې کوي چې ګواکې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او هم د سولې په برخه کې رښتینولي نه لري، بلکې له دې وړاندې هم نوموړي پر پاکستانی ریاست سختې نیوکې کړې دي. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو خوښه شوې وي نو در سره لایک یې کړئ او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.